د هندوستان په یو ځنګل کې اوږده مزل او ګرمۍ خولۍ خرڅونکي په تکلیف کړ. د خولۍ بورې له اوږو کوزه کړه. د ځنګل د یوې ګورې ونې سیوري ته پریوت چې یو څه خوب وکړي. چې راویښ شو که ګوري بیزوګانو یې ټولې خولۍ له بوجۍ ویستلې دي، په سرونو یې ایښي دي او د ونو په څانګو ناستې دي. خولۍ خرڅونکي چې کله په کله به ګرځېده او د همدې خولیو په خرڅلاوي ګزاره وه، ډیر ناکراره شو. سړه ساه یې وایسته، خپل سر یې وګراوه. بیزوګانو هم سرونه وګرول. خولۍ خرڅونکي خپله خولۍ له سره راپورته کړه. بیزوګانو یې پیښې وکړې. دغه وخت د ده په ذهن کې ورتیر شول چې خولۍ لاندې خطا کړي. بیزوګانو یې د دې کار پیښې هم وکړې. ټولو خولۍ لاندې واچولې. د خولۍ زر زر په بوجۍ کې کېښودې، روان شو. ډېر کلونه وروسته د دغه کس لمسي نیت وکړ چې د نیکه غوندې خولۍ خرڅونکی شي. نیکه یې ور وباله، خپلې تجربې یې ورته بیان کړې او په دې منځ کې له بیزوګانو سره د کړي چل کیسه ورته تېره کړه. بیزوګانو یو ځلې په ځنګل کې چې خولۍ خرڅونکی زلمی خوب وړی و، له بوجۍ څخه خولۍ راویستلې، په سرونو یې کېښودې او ونو ته وختې. زلمي چې د خپل نیکه کیسه په یاد وه، سر وګراوه. بیزوګانو یې تقلید وکړ. زلمي له سره خولۍ راوچته کړه. بیزوګانو هم له سرونو خولۍ راوچته کړې. زلمي خولۍ ایسته خطا کړه، خو بیزوګانو یې پیروي ونه کړه او زلمی ته وویل یو ته نه بلکې هر څوک نیکهګان لري.